تر سجده تلاوت وروسته موږ یوه بله سجده هم لرو چې سجده شکر ورته ویل کیږي. دغه سجده شکر ښه او مستحب کار دی او هغه وخت ادا کیږي چې د الله عز وجل د طرفه و یو مسلمان ته نوی نعمت ورکړه سي، لکه الله عز وجل چې وچا ته مال ورکي یا اولاد ورکي یا د یو آفت او مصیبت څخه اخلاص کی، نو د ده دپاره ښه او مستحب کار دا دی چې د الله عز وجل دپاره مخ پر قبله د شکر سجده وکړي. په دغه سجده کې به د الله عز وجل حمد او تسبیح ووایي او بیا به د الله اکبر په ویلو سره سر راپورته کړي لکه سجده تلاوت. دغه د شکر سجده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کړې ده، حضرت علی رضی الله تعالی عنه کړې ده، او کوم وخت چې د کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه توبه قبول سوه دغه د شکر سجده ادا کړه. مګر دغه د شکر سجده باید پس له لمانځه څخه ونسي، پس له لمانځه ادا کول مکروه دي، ځکه عام او ناپوه خلق بیا دا فکر کوي چې دغه سجده واجب یا سنت ده او هر هغه مباح کار چې د هغه په کولو په خلقو کې دغه عقیده پیدا کیږي هغه مکروه تحریمی دی، ځکه و دین ته هغه شی ورداخلیږي چې هغه د دین څخه نه دی. او د شکر دپاره پوره شکر دا دی چې انسان 2 رکعات المنځ د الله عز وجل دپاره ادا کړي.